السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فګار شنو سم مخاطب یم یو ځل بیا تشبیه قسمونه رکنونه دا ټول ختم شو ورسته سبقونو کې. خو یقین مې نه راځي چې ملګرو تشبیه رکنونه زده کړي ولی چې تشبیه رکنونه ډېر ضروري دي. نو کوم ملګری زده کړي نو خامخا چې کله خبرې ختم کوم نو غا د سټیکر په ذریعه زما میسج ونیسي و د وایي چې رمزدا یا راولېږي هغه رکنونه چې دغه رکنونه تشبیه رکنونه هم ته پته واسه سالو رکن دی. زه هغه ورسته خبرې کوم. په عربي کې وایي چې قسمونه د تشبیه صحیح وایي چې دا کله د تشبیه چې کوم غنه جوړیږي کنه نو غا رکنونه نو غا بیا د رکنو په غمنه بیا د تشبیه قسمونه وي. لکه اول تشبیه موږ سره دا تام تشبیه تام یا تشبیه مفصله هغه کې چې کوم دا دلته مسیجونه شروع شو څلور ارکان پکې موجود دي. څلور ارکان چې کوم تشبیه دي ټول پکې موجود دي. لکه مثال الرجل كالاسد في شجاعته یعنی سړی بهادر دا لکه شیر زمره یو منټ راځه. ها نو دا اوله تشبیه وا چې هغه کې مفصله یا تام تشبیه تام چې هغه کې ټول رکنونه موجود دي. لکه مثال د مثل الرجل مثال د سړی مثال چې کوم د عادت حرفي تشبیه ده. رجل مشبه ده کالاسد اسد د کا چې کوم د هم عادت دي. ها لکه شیر نو شیر چې مشبه به ده د ټول پکې موجود دي. فی شجاعت یعنی په بهادری کې نو دا بهادر لفظ چې کوم د وجه تشبیه ده. نو څلور رکنونه پکې موجود دي. نو دي ته تشبیه تام ویل شي مفصله تشبیه ویل شي. دویمه تشبیه موکده تشبیه غدا څنګه د څلور رکنونو کې صرف عادت ختم شي لکه په شانتي غوندي چې کوم حرفي تشبیه ده دا پکې ختم شي نو موکده تشبیه ورته وایي. لکه مثال الرجل اسد في الشجاعه سړی شیر ده په بهادری کې زړورتوب ته شجاعت وایي. نو دا اوس کسي وجه تشبیه پکې نه عادت په چې کوم دا ختم شو. الرجل اسد في شجاعته سړی شیر ده په زړورتوب کې یا بهادری کې. لکه ادا دا چې کوم دي دا سیز نه پکې نشته نو دي ته مؤکد وایي عادت ختم شو. ها دا رکن په وجه باندې تشبیه بدل